پرتله باندې ډېر پاک شوی دی. ډېر ښاروالي د پخوا پرتله باندې اوس ډېر فعالیت لري. خراب برقي جارو هغه مو راشوه کوي، موږ دلته به را جوړوي دي. مخکې چې به موږ دلته روانو دا غونډۍ مو نه لیده وایل صاحب، دا د غرګي ذخیره چې د اوبو وه. ډېر کار یې کوي. دا د کلي اردو داخل سیمه ده، مرچش چې پرکا ورته وایو، دا د هغه سیمه د وینې سیمه. افغان بي سیم خاده هم تقریبا ډېره خلاصه کړې ده. دا مرکزي خاده وایل صاحب، دا خښتې مښتې ځینې صفا کوي. دان چوک چې مخکې و هغه هم د دې ځای څخه موږ تاسو نه سوای لیدلی، په مخکې یې مارکېټ و. چپه سوی دی لکه سیایل صاحب. زما په خیال دا هنداره ټکر کړی دی، هنداره یې متکړ. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. کندهار ښار دی، تقریبا بجې دي د ماپښین 2. ما وایل صاحب راوتلي یو. وایل صاحب څنګه یې؟ بلې زه هم په خپل نوبت سره ټولو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه وایم. ډېره مننه. الحمدلله هیله ده چې دوی به جوړ او روغ شپې او ورځې ژمی. الحمدلله ژمی ښه دی، بس دا هندارې پورته دي، خو د بخاري اړتیا در اوسه پورې نشته چې په موټر کې چالانه کړې. بیا هم دی لږ لږ ګرمي شته. څه یخ دی، څه یخ شته که ګرمي څه یخ دی. زما خو یخ کېږي نه پورې چې بس تازه کړي، وروسته مې یخ وسو که څنګه موضوع ده. بلکل بیا هم یو څه یخ شوی دی د پخوا پرتله. نو ژمی دی طبعا یخ جوړېږي، دغونه یخ جوړېږي. کندهار یو قسم یخ لري، د پخواني خلک یې وایي چې دا د زړه یخ لري، داسې په زړه باندې په زړه باندې سړی رېږدي، ډېر سړی رېږدي و. داسې یو یخ هم کندهار لري. بلکل ډېره مننه. نو اکثره دوستان کېدای شي خبر یې چې په کندهار ښار کې د کندهار ښار د ښاروالۍ له خوا څخه تقریبا 3-4 ډېرې غټې پروژې پیل شوي دي، کار پر روان دی. نو دا پروژې نه ده چې د خلکو د هوساینې سبب به وګرځېږي، بلکې د کندهار ښار ته به ډېره ښکلا هم ور وبخښي. نو له هغو له جملې څخه دې یو عمومي سړک دی دو طرفه د کپتان مدد چوک څخه تر ډنډه پورې، له ډنډ چوک څخه ونیسه بیا تر باغي پوله پورې غټ دو طرفه سړک دی. د کندهار ښار بایپاس دی او له دامانه څخه ونیسه بیا تر ننکي باخوان تر چوک پورې دغه سړکونه ټوله دو طرفه کېږي. نو له دغو د جملې څخه به نن ما ویل صاحب په تاسو کپتان مدد چوک ووینو چې څونه کار پر شوی دی، کوم ځایونه یې نړېدلي دي، څنګه خوند کوي. نو ښار به هم ووینو، دغه پروژې به هم در باندې ووینم په نوبت هره وه انشاءالله جلا جلا. نو تاسو راځئ دا بلاګ را سره تعقیب کړئ. نو د ایل صاحب موټر دی پاک یې ماشاءالله ساتي دی، تر موږ ډېر په دې کې فعاله دی. دا مې در باندې لیدلی و دا موټر په رانیولي و په ټول د ایمان جز دی. نظافت ډېر مهم دی، نظافت د ایمان جز دی. هر څه باید پاک برابر، انسان باید پاک، ښارونه باید پاک. اوس د کندهار ښار ورلیدونکي به ویني د پخوا پرتله باندې ډېر پاک شوی دی. ښاروالي د پخوا پرتله باندې اوس ډېر فعالیت لري. زه کله کله چې د شپې ځم پر لارو باندې سفر لرم، ګورم دوی په دا ښار کې سړکان جارو کوي. بیخي ډېر ځایونه د شپې د خوا څخه سړکان جارو کوي، ځکه د ورځې خو بیا د خلکو مزاحمت کېږي. نو اوس ماشاءالله کندهار ښار ډېر ښه پاک شوی او ډېر ښه خوند کوي. ښه خوند کوي و دا د دوستانو ته به هم کېدای شي ور معلومېږي. نو بس موږ هم روان یو. موږ خو نو په کندهار کې بلد یو نه، موږ یې هره ورځ وینو، هر څه عادي دي. نو بعض دوستان چې لري هغه دغه ځای چې نظاره کوي، تر موږ ډېر ښه پوهېږي چې کوم بدلونان راغلي دي، څنګه خوند کوي. اوس ښار څونه پرمختګ کړی دی. طبعا اوس نړۍ خو روانه ده پرمختګ لوري ته، نړۍ روانه ده، باید موږ هم ورسره روان. نو موږ خو د دغه نړۍ د یو کلي عضو یو، مخته ورسره ځو، حتما ورسره ځو. اشارې هم مرته اوس. بلکل اشارې مرته. ایوبي روغتون دی، دا د لالک ماما د تعمیر ساحه ده کوم اورېدلې د غاجان روش دلته دی. ما ویل صاحب نوشیجان کړی و، دا ځای کې وه دغه سیمې کې د غاجان روش دلته ستا یو ځای لاندې دوکان دی.
ماهر صاحب دی د کور جارو خراب برقي جارو هغه مو راشوه کوي موږ دلته به را جوړوي دی موږ به خپل کارونه خلاص کړو دا دی اوس د خیر سره کفتن مدد چوک ته را رسېدلي یو اوس تاسو ته در معلومیږي زه به درته وایم نه خو تاسو ته معلومیږي چې کوم ځای جوړ سوی دی یا پر کوم ځای کار شروع دی مخکې چې به موږ دلته روانو دا غونډۍ مو نه لیده وایر صاحب دا د لرګي ذخیره چې د اوبو وه هغه خو که د دې ځای څخه ډېر لرې ده هغه نه معلومېږي دا دی وینې دا سکفتان مدد چوک او دغه ځای ورته نړولی دی مخامخ جاده وینې دا کورونه یې ټوله نړولي دي ډېر کار یې کړی دی ایل صاحب ډېر کار یې کړی بیخي ډېر کار یې کړی دا اکثر کسان اوس هم اخته دي سیخان میخان ځینې کاشي دا هغه یم به لری نه کړی تر د هغه ځایه پورې کار را رسېدلی دی د کلي اردو داخل سیمه ده مرچش چې پرکا ورته وایو دا د هغه سیمه ده وینې سیده ورته ګوره د غرګې سره دا کمال دا د ګوره ټوله نړېدلې سیمې دغه سیده ځای و سفکاري پاته ده اوس سیده وینې یوازې سفکاري پاته ده دغه د کلي اردو دروازه ده دغه یې دروازه ده دغه یې دروازه دغه دی وینې هغه ده افغان بي سیم خاده یم تقریبا ډېره خلاصه کړې ده دا مرکزي خاده وایر صاحب بالکل دا مرکزي په د سړک هغه غاړه هم روانه ده دا سړک پراخه کېږي وینې هغه او بالکل دغه غاړه هم جوړېږي هغه غاړه هم پراخه کېږي دا غاړه هم دا غاړه خو نو دغسې سیده دو طرفه جاده به یې تر ډنډ چوکه پورې دا د چوڼۍ ساحه ده و دا د چوڼۍ ساحه ده چوڼۍ ساحه ده د خاده کې اوس هم ځینې یاران اخته دي وینې د دې ځای څخه مخامخ کفتات مدد چوک معلومیږي د هغه یو حاجي صاحب مې لږ مخه نیولې ده حاجي صاحب هم سیر کوي دا دی وینې مخامخ مدانو خو دغه ده عمومي جاده مخامخ پسې راغله و بالکل لکه څنګه چې د میدانیوۍ څخه کومه جاده راغلې ده هماغسې جاده ځي تر ډنډه پورې ډنډ دا دی وینې دا خښتې مښتې ځینې صفا کوي یعنې د دې ځای یو دوکان که چیرې چا په 2 لکه ډالره 3 لکه ډالره غوښتی مې چا نه ورکړ دا نو چې کله بیا جاده جوړه شي او زه په تاسو ووینم نو بیا به نو خوند درکړي ډېر دغه هغه غټ ځای دا مخامخ چوک دا مخونه بالا نور بزنس سنټر پورې دا منچکا ګردنه راولې دا ځای پورې و نو دا دی بالا دوستانو ګیله مو پر ځای کړه درته ته یو دغه ساحې نه راباندې وینې دا دی در باندې ومې لیدلی چې څونه کار سوی دی دا شهیدان چوک چې مخکې و هم د دې ځای څخه موږ تاسو نه سوای لیدلی په مخکې یې مارکېټ اوس چې نو هغه مارکېټ یې ځینې ایسته کوي هم سړک پراخ سو هم د ډېرې لرې زاویې څخه د شهیدان چوک معلومیږي
خیر صاحب وایي زما د موټر د ریموټ بیټرۍ وایي ختمه سوې ده وایي سمې دروازې او دا شیان نه په خلاصېږي ور وابې چې مال ونیسه دلته بیټرۍ وراچي خیر صاحب ته وایم ما ورته هم نن داسې مصارف وکړله یو وایه وجالۍ انګور ما وایر صاحب رانیول دا د کابل دی اوه دا بیته دا نه دا د کندهار دی کندهار انګور دی و دلته یو ځای به دغه کړې پیدا کړې پیدا دي ته ولې خوا به دلته یو ځای پیدا کړه دغه نه دی دغه ما وایر صاحب هم تقریبا ډېر کارونه نن وکړل ستاسو د بلاک په بانه مو ډېر سیستمونه برابر کړو او انګور مو هم رانیوله جارو مو هم ورکړی دی هغه ساحه مو په تاسو ولیدله چې نوی سړک جوړېږي اوس بیا در باندې ووینو دا هغه ځای دی وینې مخکې ښه غټ تعمیر و اوس یې ساحه ټوله خالي ده تعمیر یې نسته دا څنګه موټر دی ګوره چپه سوی دی لکه سیایل صاحب زما په خیال دا هنداره ټکر کړی دی هنداره یې ماته کړې ده دیم لکه پر موټرسایکل چې ناست نوم یې ماست د موټر دی بم کور وایي چې په موټر کې راغلی